السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ادب برنامې ته ښه راغلاست. موږ یو ځل بیا تاسې ته په دې برنامه کې د لمانځه آداب راوړي دي. که چیرې مو دا برنامه خوښه شوه زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او نورو ته یې هم شیر کړئ. د لمانځه آداب: اول، د لمانځه فرایض، واجبات او سنتونه ښه یاد کړئ. دوهم، لباس او صحره مو ښه ښایسته کړئ او په هغو جامو کې لمونځ مه کوئ په کومو کې چې د شرم له امله بهر او چیرته نه ځئ. نو کوشش وکړئ چې جامې مو، لباس مو ښایسته وي، یعنې پاک وي، او خپله صحره مو، بدن مو هم پاک وي. ډېر داسې خلک شته چې صحره یا جسم ککړ وي، یا په خټو باندې ککړ وي، یا هم داسې نورو شیانو باندې جسم ککړ وي او جامې هم خیرنې وي او پلیتې وي. نو کوشش وکړئ ګرانو لیدونکو چې د لمانځه لپاره پاکې جامې او خپل جسم او خپل ځان پاک وساتئ. دریم، تر لمانځه دمخه خپل کارونه او ستونزې حل کړئ تر څو لمونځ په ښه عاجزۍ او ډاډ ګیرنې وکړئ. څلورم، کله چې لمانځه ته ودرېږئ په خورا عاجزۍ او درنښت او مینې ودرېږئ. خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره ښه په عاجزۍ لمونځ وکړئ او مینه محبت وکړئ له الله جل جلاله سره. پنځم، د لمانځه پر مهال له کتلو په جامو او بدن کې له لاس او ګوتو وهلو څخه ځان وساتئ. داسې خلک شته چې په مانځه کې اخوا دې خوا ته ګوري، مصروفه وي، ځان یې مصروفه کړی وي، په مانځه ولاړ وي، فکرونه، سوچونه ټول دنیوي خیالاتو کې وي، خپل جامو سره په ساتیري باندې بوخت وي. نو دې شیانو نه ګرانو لیدونکو ډډه وکړئ. شپږم، په لمانځه کې د اسمان لور ته مه ګورئ بلکې د سجدې ځای ته وګورئ. اووم، په لمانځه کې فکرونه او سوچونه مه کوئ بلکې د قرآن کریم او د اذکارو په کولو کې غور سوچ وکړئ، ځکه چې ډېر خلک دي کله چې په لمانځه ودرېږي نو فکرونه او خیالونه جوړ شي. نو کله چې په لمانځه ودرېږئ کوشش وکړئ چې د قرآن کریم تلاوت او اذکارو کې غور سوچ وکړئ، نه دنیاوي خیالاتو کې. اتم، لمونځ په کلاره او ډاډګیرنې کوئ او په بیړه بیړه مونځ مه کوئ. ډېر داسې خلک شته ده چې کله لمونځ کوي نو خپله هم نه پوهېږي چې څه وایي، خو یو عادت یې ګرځولی ټیټېږي او زیږېږي، نور نه وي خبر چې زه په مانځه کې څه وایم. سجدې ته لاړ سي، سر یې نه وي لګولی، بېرته یې سر ټیټ کړی وي، په دې نه وي خبر چې سجده یعنې څه شی. نو کوشش وکړئ اول د لمانځه په مفهوم ځان پوه کړئ او بیا له لمانځه نه خوند واخلئ، لمونځ په کلاره وکړئ. داسې مه کوئ چې تیز تیز خپل لمونځ وکړئ او ځان ته خلاص کړئ. نه، کله چې ته لمونځ کوې له الله جل جلاله سره خبرې کوې نو کوشش وکړه چې لمونځ په ډاډګیرنې او اطمینان په آرامۍ سره وکړې او د لمانځه نه خوند واخلې. نهم،
په لمانځه کې ټوخی، ارګمي او پرنجی مه کوئ او هڅه وکړئ چې دا شیان بند کړئ. ډېر داسې خلک وي چې ارګمی او پرنجی او ټوخی عادت ګرځېدلی وي، نو داسې کارونه مه کوئ. لسم، لمانځه ته په خپل وخت ځان تیاروئ او لمونځ په خپل وخت کوئ. ډېر داسې خلک شته دي چې د لمانځه وخت داخل شي خو دا ډېر زیات سستي تنبلي کوي. حتی داسې وخت راځي چې دې نه لمونځ هم قضا شي. نو کوشش وکړئ چې په خپل وخت لمونځ ادا کوئ. 11 د لمانځه څخه وروسته په خپل ځای کې کښېنئ، ځکه تر کومه چې په هغه ځای کې ناست وئ ملایکې درته د بښنې دعاوې کوي. هر څوک چې لمونځ وکړي باید یو څه وخت د لمانځه پر ځای کښېني، ځکه تر څو چې هلته ناست وي نو ملایکې د انسان ته د الله جل جلاله نه د بښنې سوالونه کوي. 12 د یو لمانځه څخه وروسته بل لمانځه ته انتظار کول د نفلو ثواب لري، ځکه د بل لمانځه په انتظار کې اوسئ. کله مو چې لمونځ خلاص کړه نو کوشش دا وکړه چې انتظار د بل لمانځه هم وکړي. 14 د سنتو او واجبو ډېر پاملرنه کوه. ډېر خلک شته ده چې ډېر زیاته بېغوري کوي. 14 لمونځ په جماعت سره کوئ او په کوم جومات چې تا ته نږدې وي کوشش وکړه چې لمانځه ته ځان ورسوه او لمونځ په جماعت سره وکړه. 15 ماشومان چې 7 کلنۍ ته ورسیږي د لمانځه او روژې امر ورته وکړه، او چې 10 کلن شي نو کله چېرته لمونځ نه کوو بیا یې وډارکه، یعنې لږ یې ووهه. 16 کله چې لمانځه ته ودرېږي مخې ته یو څه شی کېږده. کوشش دا وکړه که یو داسې ځای کې لمانځه ته ودرېږي چې مخ خالي وي، د خلکو رفت آمد وي، یعنې څوک تېرېږي. ډېر داسې خلک وي چې په چکر چېرته ځي نو په یو ځای کې لمونځ کوي، نو داسې ځای کې چې درېږي چې هلته خلک تېرېږي نو مخې ته د لمانځه مخې ته یو څه شی کېږدی. په کوم ځای کې چې فرض لمونځ ادا کړئ کوښښ وکړئ هلته سنت او نفل مه کوئ، یعنې که کولی شئ هغه په خپل کور کې وکړئ یا یې ځای تغییر کړئ، او که خپل کور ته راشئ هلته سنت او نفل وکړئ نو دا ډېره ښه خبر ده. 18 کله چې ډوډۍ تیاره شي نو کوشش دا وکړئ چې اول ډوډۍ وخورئ تر څو مو ذهن را کنټرول شي، توجه مو ډوډۍ خواته بیا وانه وړي په لمانځه کې. نو اول ډوډۍ وخورئ بیا هغې نه وروسته خپل لمونځ ادا کړئ. 18 کله مو چې اودس ټینګ وي یا مو خېټه باد لري یا په تکلیف یاستئ نو کوشش وکړئ چې اول راړ شئ، خپل مشکل حل کړئ او اودس تازه کړئ، د هغې نه وروسته لمانځه ته ودرېږئ.